د مرکز اړوند لکڼو سیمې د یوې کورنۍ غړو د خوست په اطلاعات او کلتور ریاست کې یوه خبري کانفرانس ته وویل د دوی او مقابل اړخ ترمنځ لفظي شخړه په وسله واله نښته اوښتې چې په پایله کې یو ورور ژوند بایللی او د کورنۍ څو نور غړي یې ټپیان شوي. دوی د امنیتي ځواکونو له جدي اقداماتو څخه مننه وکړه او زیاتولی د کورنۍ چارو وزارت او د افغانستان د ملي امنیت د لوی ریاست د هوایي میدان د استخباراتو له کتې مننه کوو چې دوی په ډېر دقیق ډول وکولی سول چې مجرم امن له خوست څخه وڅاري او بالاخره د هوایي میدان په ترمینل کې ونیسي. د دوی د کورونه آباد وي، یعنی په پرمختللو هیوادونو کې هم دومره چټک غبرګون نه دی شوی او مجرم دومره زر نه دی نیول شوی. د خوست امنیه قمندانۍ مسؤلین ډاډ څرګندوي چې نیول شوی قاتل به د شرعي حدودو په رڼا کې محاکمه او د خپل جرم په سزا ورسوي. دوی زیاتوي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د شخصي خصومتونو او بدیو پاللو په نوم ټولنیز امنیت اخلال او د خلکو په اذهانو کې ویره خپره کړي. د وړاندې د خوست اړوند د لکڼو په مربوطاتو کې یوه پیښه رامنځته شوې وه چې یو سیمه ییز ډاکټر د هغې پیښې قرباني شوی و. بالاخره د امنیتي ځواکونو د کلکې همغږۍ د پایلې وروسته یاد قاتل په کابل کې ونیول شو او انشاءالله العزیز دغه قاتل به د نورو قاتلینو په څیر محاکمه کیږي او انشاءالله خپله جزا به ویني. د یادونې وړ ده چې د تیرو 2 اونیو په موده کې د دې ولایت په تڼیو باغ قلندر اسماعیل خیلو مندوزیو او مرکز کې 9 تنه قاتلین د بیلابیلو قتلونو په جرم نیول شوي.